خدای دې بیخ ستا دغه ټمبه م وباسي او الله دې ستا بیخ دغې میزایل دپاره وباسي. یو سړي پلار مړو ورته یې ویې یاره دا لاټین ولې نه بلې؟ وایي دا به چې ته د ضرورت په وخت کې په کار راشي. پلار یې مړ دی او ضرورت نشته، دا به ضرورت. السلام علیکم ملګرو. شیخ صاحب د فلسطین باره کې بیان کړی دی. نو راځئ دا بیان سره وګورئ. فلسطین کې د ماشومانو زنانو سره غټ ظلم شروع دی. نو راځئ دا شیخ صاحب دې باره کې څه بیان کړی دا بیان سره واورئ. مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ. شیخ صاحب د کامنټ کې سبحان الله ماشاءالله مو لیکه راځئ. په وخت کې په کار راشي. خدای دې بیخ ستا دغې میزایل وباسي، ضرورت به کله راځي. قسم په خدای که د مرګ نه صحبت شو هغه مشرف دولت اخلاص شو څه هغه په دغه باندې په پریدیه کې چې په زنانو باندې هغې ځای کې جامع حفصه کې بمباري وکړه هغه اخلاص شو د مرګ نه. زه هغه جینکۍ خو مړې کړې هغه اخلاص شو څه. نن چې د فلسطین په مسلمان باندې کم ظلم روان دی دا په الله باندې پټ دی څه. هغه هلته چې کمې ښځې کونډې شوې ولې الله د دې نه دی خبر؟ هلته چې کمې میندې په بچو باندې وجړېدې ولې رب د دې نه دی خبر؟ هلته چې ماشومان د هغوی نه وینې تویې شوې، نابالغه ماشومان، د 1 کال ماشومان، د 2 کالو ماشومان، هغه ماشومانو باندې وینې روانې دي. هغه میندې چې د هغوی په خېټه باندې حمل دی حمل هغوی هغه حملونه وغورځېدل. نن د ځمکې په سر باندې په مسلمان باندې جهاد فرض عین دی چې کله په یو مسلمان باندې د دنیا په یو ګوټ کې تکلیف راشي بل مسلمان باندې جهاد فرض عین دی. نن د ټولې دنیا په مسلمانانو او د ټول ملکونو مسلمانانو باندې جهاد دا فرض دی. نن په ټولو باندې جهاد دا فرض دی. بعضې وخت کې جهاد فرض کفایي، بعضې وخت کې جهاد فرض عیني. نن په ټولو مسلمانانو جهاد دا فرض دی. فرض جهاد څه شو؟ ولې دا دومره مسلمانان د 50 ملکه دا څه کم 80 ملکه دا چې رایوځای شي یوازې اسرائیل پکې ورته سري. امریکا په جره جقه باندې لګیا ده او هغې اسرائیلو سره امداد کوي او د هغې ځای نه میزایل راغورځېږي او دمکي ورکوي. ګورې دا زه اوس ګار کوي ګنې ټمبنده باندې راغورځوم. یو موټی اسرائیل بسي 6,000 کسان محمد ابن قاسم سره غونډ انډیا باندې ورل انډیا له شکست ورکړه علاقه یې فتح کړه او نن پیربون مسلمانان هغوی سره د یو اسرائیل علاج نشته. خو صیبه یاره ده یاره نن زمونږ د پاکستان چې کم مشران دي او د پاکستان کم صدر د پاکستان کم وزیر او د پاکستان ستا د پوج د افسران او د کمانډران او د ټول پوج د مشر دا به د قیامت پر څه جواب ورکوي؟ نن خو اختیار مسلمان سره په لاس کې نه دی، نن خو اختیار تا سره په لاس کې دی. خدای دې بیخ ستا دغې ټمبه م وباسي او الله دې ستا بیخ دغې میزایل دپاره وباسي. یو سړي پلار مړو ورته یې ویې یاره دا لاټین ولې نه بلې؟ وایي دا به چې ته د ضرورت په وخت کې په کار راشي. پلار یې مړ دی او ضرورت نشته، دا به د ضرورت په وخت کې په کار راشي. خدای دې بیخ ستا دغې میزایل وباسي، ضرورت به کله راځي؟ د مسلمانانو وینې تویې شوې د دې ځای نه ولېږه دا پوج که نه تیارې تنخواګانې یې واخیستې په هفته کې 2-3 ورځې غوښه خوړلې ده پرېږده چې یو پوچی ورزش وکړي ور ویچو چې په جنګ کولی شي او که نشي کولی چې هلته نشي کولی سبا به د انډیا سره څه وکړي. خو صیبه د الله نه یره نشته، د امریکې کاکا نه یره شته، د چین نه یره شته، د روس نه یره شته. نه 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 اقوام متحده اجازت نه ورکوي د 2 ملکونو په مابین کې چې جګړه راشي هغوی پیشه او کار یې پیشه. اقوام متحده اجازت نه ورکوي. 3 ملک به پکې نه راځي. نو د امریکا پکې ولې راغلی ده؟ دا ولې د اقوام متحده خلاف کوي؟ اقوام متحده خدای دې څه که هغه پیغمبر دی موږ به د الله منو، موږ به د خپل پیغمبر منو. نن دغې مسلمان سره صاحب امداد نشته. دا که سبا زموږ په وطن باندې راشي بیا به څه کوو؟ الله د محشر میدان بی او امام الانبیا بی او د الله په مخ کې به تا الله له څه جواب ورکې. د الله په مخلوق باندې وینې روانې دي، په مسلمانانو باندې وینې روانې دي او صاحب د هغې تپوس اړو شته دی نه؟ د خولې نه که خبره وباسې نو هر سړی یریږي. یره د خولې نه خو څه نشي مخکې که نه؟
که وباسم اوس مې وجني مړه نو مرګ خو په خپله نیټه دی قسم په خدای که د مرګ نه صحبت شو هغه مشرف دولت اخلاص شو څه تاسو دا ویډیو کو د شیخ صاحب نو د خپل بیان کړي نو د ایټم بم کله پکاريږي نو د شیخ صاحب دا بیان هم تاسو وکړه د فلسطین ول سره نو ماشومان مري زنانه مري نو بد حالات فلسطین ول سره ډېر ظلم شروع دي نو موږ ته پکار د فلسطین ول سره دی وخت ودرېږو نو د فلسطین ول سره مسلمانان یو مسلمان پکار نشي نو به کله پکار راځي وخت پکار نشي نو د شیخ صاحب خپل بیان کړي د ویډیو کتل ډېر مهرباني والسلام